बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्काम फन व अदब دا د یوټیوب چینل ده او دغه نوی آغاز موږ کړی ده. دا د محمود ایاز صاحب په مشرۍ چې او د ده په نګرانۍ چې دا چینل روان سلی ده. موږ د فن ادب چې کوم شایقین دي، کوم مینوال دي، یغو ته دا خواست کوو چې دا چینل سبسکرایب کړي او دې نه استفاده وکړي. موږ سره ډېر محترم پروفیسر محمود ایاز صاحب موجود ده او محمود ایاز صاحب د لروبر پښتونخوا شاعر ده، ادیب ده، دانشور ده، څېړنکار ده او دا چینل چې کوم ده دا د ادب شایقینو دپاره چې دغه شي کمی او ضرورت محسوس کېده، نو محمود ایاز صاحب لکه څرنګه په نورو مختلفو لارو باندې د خال مجلې له لارې نه یا نورو خپلو لیکچرو له لارې نه یا خپلو شاعرۍ له لارې نه خلکو ته پیغام رسولی ده، فایده یې رسولې ده. نو دا چونکې د سوشل میډیا دور ده او سوشل میډیا په واسطه محمود ایاز صاحب خپل علم، خپله پویه هغه هر چې څومره ده هغه خپلو پښتنو ځوانانو سره، مشرانو سره شریکول غواړي. نو په دې چینل کې به مو په مختلفو شعري اصنافو، ادبي او کلتوري موضوعاتو باندې خبرې کوو او محمود ایاز صاحب نه موږ د سوالو په طرز چې سوال کوو دی به هغه جواب اخلي. ډېر ټیم به یې تاسو ول نه اخلو. نو نن دپاره موږ بالکل بنیاد نه شروع کوو او هغه بنیاد چې کوم ده هغه شعر ده. نو دا شعر محمود ایاز صاحب نه موږ دا سوال کوو، پوښتنه لرو چې دا شعر څه ته وایي، معنی په حواله سره او مفهوم په حواله سره چې دا شعر څه شی په دې ځای موږ ته وضاحت وکړي. محمود ایاز. بسم الله الرحمن الرحیم. لیل صاحب خو مطلب دا نن چې موږ په کوم موضوع باندې خبرې کوو، لیل صاحب خو مطلب ډېر ښه وضاحت وکړي د دې اولني مباحثې یا موضوع چې په دې شعر باندې کومې خبرې کوو. لیل صاحب یوه خبره وکړه چې محمود ایاز عالم فاضل سړی دی یا د ده له علمه او د ده له پوهې به که نه موږ دا خلکو ته ګټه رسوو. زه خو په خپله دا عقیده لرم چې دا مطالعه چې ده، دا لیک لوست چې دی، بلکې لوستل چې دی، دا کتابونه ویل چې دی که نه، دا زما خیال دی چې په ښه و بد انسان پوه سي، له هغه وخته یې راواخلي بیا تر مرګه پورې انسان دغه کتابونه وایي، دا مطالعه کوي. زه پرون هم طالب علم وم، نن هم طالب علم یم. زه به بیخي دا دعوه د دې دعوې په حق کې نه یم چې زه عالم یا فاضل سړی یم، عالم و فاضل یم یا پوه یم. خو بهرحال څومره مطلب اخیسته چې ما له کتابونو کړي ده یا له نورو عالمانو او پوهانو څخه ما څه اورېدلي دي که نه، هغه خبرې به موږ له تاسو سره شیر کوو او موږ دا غواړو چې د دې چینل له لارې موږ چې کوم ځوانان دي، کوم زلمي دي او کوم دارنګه خلک چې هغه د ادب په ځینو اصنافو او په ځینو اصطلاحاتو ځان پوهول غواړي که نه، موږ به کوشش دا کوو چې دوی په داسې شیانو باندې تر خپله وسه چې څومره موږ پوهېږو او مطلب و دوی ته
په دې اړه مطلب څه معلومات یا څه داسې نکتې را برسېره کړو چې دوی استفاده ځینې وکړي. نو علیل صاحب که ستا خوښه وي زه باید تر شعر له مخه پر شاعر وغږېږم، ولې چې دا شعر خو شاعر وایي او د شاعر په اړه خو ډېر عجبه اقوال دي که نه زما په ذهن کې سته. او یو اړخ به د عربي مقوله ووایم چې الشعراء تلاميذ الرحمن، شاعران چې دي دا د الله تعالی شاګردان دي. یوه خو دا خبره ده. یو د انګریزي یو کوټیشن مطلب زه اکثره په دا خپل چیرې مطلب یو میلمه یم یا په سټیج باندې یم نو عموما چې زه د ادب په اړه خبر کوم نو دا د شاعر دغه کوټیشن بس زما ذهن ته راسي او زه یې خامخا وایم. نو کوټیشن دی چې poets and kings are not born every day، یعنی شاعران او باچهان هره ورځ نه پیدا کیږي. نو ما چې کله په دې کوټیشن باندې غور وکړ نو دا شاعر چې دی دا یې تر باچا هم له مخه کړی دی، اولیت یې ورکړی دی. یعنی د دې معنا دا ده چې دا شاعر تر دې باچا هم لوی سړی دی، ځکه یې شاعر اول یاد کړی دی بیا یې باچا یاد کړی دی. او د دې علاوه د هندوانو یو عقیده ده، د هغوی هم مطلب داسې کوټیشن غوندې یو شی دی که نه، هغه داسې دی چې a poet can reach where the sun cannot، وایي چیرې چې د یو شاعر سوچ رسېدلی شي هلته د لمر وړانګې هم نشي رسېدلی. اوس بیا د دغې علاوه مطلب لکه هغه یو فارسي مقوله ده که نه نه مطلب نور داسې ډېر اقوال شته که نه، مطلب په د انګریزي کې poets are the teachers، poets are the leaders، poets are the representatives که نه داسې so مطلب نور هم ډېر شیان دارنګه شته. یعنې زه چې کله د قام سترګې دي شاعر که نه، شاعر رهنما دی، زموږ لیډر دی که نه، زموږ مخکش دی که نه، زموږ رهنمایي کوي. نو خبره دا ده زه چې کله دا شاعر ته سوچ وکړم چې دا شاعر دومره لوی سړی دی نو د هغه چې مطلب دا د شعر له لارې کومه ژبه د تخیل ژبه دا به څومره شیرینه وي، دا به څومره لوړه ژبه وي، دا به څومره غني او شتمنه ژبه وي، په دغه کې به څنګه خبرې وي که نه. او الا ماشاءالله که نه چې څومره مطلب د شاعري په اړه مطلب ما شاعري مطالعه کړې ده، روسي شاعري، فرنچ شاعري، د چینیانو شاعري، امریکن شاعري، بریټیش شاعري، بلیک شاعران دي د هغوی شاعري، عربي او فارسي شاعري، دا ټولې ژبې خو زما نه دي زده، خو ما ترجمې پیدا کړي دي چې چیرې ما ترجمه پیدا کړې ده ما اخیسته د ځان د پوهولو دپاره ما د هغو خلکو شاعري هم ویلې ده. نو کله کله زه دا سوچ کوم چې دومره عجب شعرونه منظر عام ته راغلي دي چې زه بیخي داسې حق بک پاتې شم. اول خو به د شعر په اړه زه د ابو طالب کلیم یو شعر دی هغه زه د شعر په اړه وایم چې د شعر به نو زه څه معنا وکړم، خو د شعر د معنا په اړه به زه د ابو طالب کلیم یو شعر درته ووایم. د هغه شعر دی وایي من زی آغاز و زی انجام جهان بیخبریم، اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است. یعنی د هغه د شعر مفهوم دا دی وایي زه د جهان له آغاز او له انجامه ځکه بېخبره پاتې شوی یم، یا د جهان چې دا کوم داستان دی د دې له آغاز او له انجامه ځکه ناخبره پاتې شوی یم، نااشنا پاتې شوی یم، ولې چې د جهان د دې داستان د دې زاړه کتاب ځینې د سر او پای پاڼې شلېدلي دي. نو مطلب دا مکمل داستان ما ونه ویلو نو ځکه دا د جهان په معنا نه شوم خبر. نو ماته دا شعر هم دارنګه معلومیږي لکه ابو طالب کلیم چې د جهان په معنا او مفهوم نه دی پوه شوی. زه تر اوسه پورې یعنی ما به ډېر تعریفونه ویلي د شعر، ډېر شیان به زما تر مطالعې تېر شوي، خو بهرحال زما زړه اوبه نه دي ورباندې څښلي.
و دا زما زړه دا نه مني چې د شعر معنوي تفهیم یا د شعر شرح یا د شعر اهمیت او ارزښت به همدغومره وي. نو مثلا لکه دا د شعر په اړه چې یو داسې تعریف دی، وایي شعر از جزو پیغمبری است. وایي شعر مطلب یو پیغمبرانه جز دی که نه، له پیغمبرانه جزئیاتو څخه یو جز دی، یو خصوصیت دی. او داسې دا شعر چې دی او د ځینو استادانو او عالمانو او پوهانو په اړه هغه وایي دا موزون کلام ته موږ شعر ویلی سو. یعنی هغه شعر دی کوم چې په بحر او په وزن کې وي. ټیک شو؟ یعنی کوم چې خپل یو لای لري، خپل یو ریدم لري، خپل یو آهنګ لري، خپل یو ژبه لري، او په هغه کې باید چې خپل یو رواني او یو تسلسل، یعنی بالکل یعنی دا کوم سړی چې وایي هغه یې محسوسوي، کوم سړی چې یو بل ته اوري هغه اورېدونکي یې محسوسوي. او د دغه په دا بحر او وزن کې، یعنی د دغه چې د ځمکې دا کوم ته چې موږ بحر وایو، په دغه په خپله یو دومره شیریني او یو دومره خوږلک دی که نه، چې کله دا شاعر شعر اوري نو دا اورېدونکی چې که نه هغه وښوروي، ویې لړزوي، حیران یې کړي، بلکې متوجه یې کړي ځان ته. یو دانشور و بل دانشور ته وویل که نه چې دا شعر څه شی دی؟ هغه ویل از دل خیزد بر دل ریزد. وایي بس شعر داسې شی دی چې د زړه نه راووځي، د یو زړه نه راووځي او په بل سره باندې ثبت شي که نه. نو زما خیال هم دا دی چې زیات اسانه تعریف یې دا دی چې شعر، بلکې ښه شعر هغه دی چې یو شاعر یې واوروي او د اورېدونکي په حافظه کې بس په هغه وخت یعنی هغه محفوظ شي، ثبت شي د هغه ذهن پر تختۍ باندې، و د هغه یاد شي. اوس خو نو شعر دی، شعر په دوو مصرو باندې مشتمل دی، او که ګر سره د غزل له لارې موږ د شعر یو دوه قسمه درې قسمه دا شیان را برسېره کړو نو زیات به ښه وي. مثلا د غزل اول شعر دی هغه ته عموما مطلع یایي. مطلع ځکه ورته وایي چې په دا مطلع کې قافیه او ردیف په دواړو مصرو کې وي، و دې ته مطلع وایي که نه. او دا مطلع چې ده دا د غزل بنیادي شعر وي یا خاص شعر یې دغه وي. یعنی څله دا شعر خاص وي، دا په دې وجه خاص وي چې دا کاري اول واره د غزل چې اول شعر وایي هغه مطلع ده. نو د مطلع سره شاعر یعنی یو خاص اهتمام بلکې خاص توجه ورکوي چې دا شعر باید چې زه داسې ووایم که نه چې زه دا خپل شعر لوستونکی یا د غزل لوستونکی چې تر لاس یې ونیسم له ځان سره او هغه تر مقطعې بوځم او دی په ځان نیسي پوه. که چیرې دا شعر کمزوری وي نو دا کاري چې دی د ده د غزل و نورو شعرو ته نه متوجه کېږي. ولې دی له اوله شعر څخه مایوس شي. او کله کله داسې هم شوي دي چې هغه دویمه مطلع ووایي و دا دویمې مطلع ته اوس نه مطلع وایي او مطلع ثاني هم ورته ویل کېدی شي. او دغسې دریم مطلع هم ځینې شاعران لیکلي هغه مطلع ثالث ده. نو دا درې سره په مطلوع کې راځي. خو به هر حال زیات شاعران چې دي بس دا یوه مطلع لیکي. خو ځینې ما دا رنګ هم غزل لیدلي دي چې پوره غزل یې په مطلع باندې مشتمل وي، یعنې تر اخره پورې دا مطلع وي. او مقطع کې هم یعنې مطلع نما وي یا مقطع هم. اوس ما مطلب دا دی که نه دا شعر که زه دا ووایم چې شعر مینه ده، شعر صداقت دی، شعر لیونتوب دی، شعر خلوت دی، شعر جلوت دی که نه، شعر حیرانی ده، شعر مستی ده، شعر مطلب یعنی یو جهان شان شعر حسن دی، شعر شایست دی.
شعر رنګیني ده. یعنې دا ټول شیان چې ته ورسره دقه یې که نه نو سړی حیرانېږي دا شعر څه شي دی. ګوا شعر مطلب په دا خپل دغه کې که نه په دا خپل شکم کې یا په دا خپل اندرون کې یعنې دومره صفاتو ډک دی که نه چې موږ یې شننه نه سو کولی په اسانه چې شعر داسې شی دی. مثلا اوس شعر به موږ راواخو دغسې که یو شعر موږ د یو شعر یادونه وکړو د رحمان بابا شعر به راواخو د ریا خرکه خدای مکه په غاړه رحمان کوږ دستار تړلی کلندر دی. اوس مثلا چې ته دا شعر ته وګورې دا په دوو مصرو باندې مشتمل دی. په دغه کې یو ګران توری نشته یو مشکل توری نشته. یعنی یا د ژبې سادګي یا د ژبې رواني یا د ژبې تسلسل دا ګر شیان پکښې دي. یعنی زه بالکل مطلب داسې نه محسوسوم چې په دا شعر کې ماته یو مشکل شته خو لیکن په دې شعر کې چې کومه خبره رحمان کړې ده او که په داسې تناظر دا شعر ووایو چې دا رحمان ویلي څه دي دا رحمان بابا ویلي څه دي نو سړی بیخي حق بک پاتې شي. یعنی دا د خدای انتها ده او دی په ډېر اعتماد دعوه کوي چې رحمان کوږ دستار تړلی کلندر دی. ګوره په دا شعر کې تورې وي په شعر کې قافیه وي په شعر کې ردیف وي په شعر کې د الفاظو ترتیب وي په شعر کې ترکیب وي په شعر کې کنایه وي تشبیه وي علامت وي دا ټول شیان پکې وي. خو لیکن د دغو علاوه په شعر کې یو بل شی هم وي. یعنی یو توری داسې هم وي چې هغه په دا شعر کې د قافیه او ردیف علاوه د استعارې او د تشبیه علاوه کلیدي رول لوبوي او هغه ته د شعر کلیدي توری وایي فوکل پوینټ. فوکل یعنی هغه کلیدي رول لوبوي. یعنی اوس دا شعر اوس مثلا په دا شعر کې به زه دا کلیدي توری زه راوباسم چې د ریا خرکه خدای مکه په غاړه رحمان کوږ دستار تړلی. اوس په دغه کې چې کوږ دستار دا کوږ لفظ دا کلیدي توری دی. په دغه شعر کې مطلب زورتیا هم پیدا کړې ده تاثیر هم پکې پیدا کړی دی او معنا ته مطلب یو ژوند هم ورکړی دی که نه. دا شعر ډېر معنی خیز کړی هم دی د حیرانۍ باعث هم ګرځولی دی څه یې پکې کړي دي که نه. نو خبره دا ده په شعر باندې مطلب ګایېدل دا د شعر تفهیم دا بالکل مثلا زه دا شعر دی یعنی یو شعر چې زه ډیکوډ کومه نو دا شعر ته به زه ډېر په غور ګورم. لکه شعر صرف څه الفاظ نه دي دا یو پوره مضموني دا پوره یو کتابي دغه خبرې ته درته راځم. اوس په دا شعر کې که نه د رحمان بابا په دغه شعر کې مضمون هم شته ګویا د مضمون آفریني اهتمام یې کړی دی. تخیل هم پکې شته د تخیل آفریني اهتمام یې هم کړی دی. پوه شوې. بیا که معنوي تفهیم ته ګورو معنوي تفهیم یې هم شته. بیا که دې ته ګورو چې مثال په دا شعر کې مطلب کمال څنګه کمال کړی دی. یعنی دا خپل شعر چې دی فني اړخ یې څنګه دی د فني اړخ په اعتبار چې ورته وګورې چې دا یو لفظ لا بل یو ځای وشورې بل ځای ته یې کې زه هم د دا شعر به خانه خرابه شي. ما ډېر سوچ په دغه شعر باندې کړی دی چې دا یو لفظ یې له دا ځایه بل ځای ته نشي اړولی کې واړی دا شعر به خراب شي. د دغه چې کومه معنا ده د دغه چې کوم تفهیم دی د دغه چې کومه شرح ده هغه به خرابه شي. یعنی هغه تاثیر به نه ولري که نه کوم چې موږ غواړو. یعنی اوس زما مطلب دا دی دا رحمان بابا دا شعر 400 کال له مخه ویلی دی خو زه دغه شعر ته نن هم جدید شعر وایم. په دې اعتبار وایم چې دا د موضوع په اعتبار هم یو ډېر دغه دی. په دغه کې چې دا کومه دعوه کړې ده هغه دعوه هم ډېر منفرده غوندې ده. ګوره ریا غندلې ده
او په ډېر اعتماد دی دا یایي زه د ریا ځاخه وچ کلک صفا یم هر چاته په خپل شکل څرګندېږم آینې غوندې بې رویه بې ریا یم اوس رحمان بابا ګور د ریا له تورې سره چې د ده چلن وګوره که نه دی وایي زه ریاکار نه یم زه بیخي صفا سړی یم او زه دا دعوه هم بیخي په اخلاص کوم او زما دا دعوه جنون هم ده یعنې په دې کې څوک شک هم نشي پیدا کولی اوس ګوره بیا یې دعوه د څه څخه کړې ده د کلندرۍ دعوه یې کړې ده رحمان اوس د ستار تړلی کلندر دی اوس دی د څه شي کلندر دی دی یو صوفي کلندر هم دی دی یو شاعر کلندر هم دی دا یو مطلب د انسان په حیث هم یو ډېر لوی شخصیت دی یو رسېدلی سړی دی یعنې په هر اعتبار چې ته ورته وګورې که نه په دا شعر کې که نه دا کمال کړی دی او هېڅ تصنع مطلب په دې کې نشته مطلب شعوري کوشش یعنی دا شعر په شعوري کوشش نه دی ویل شوی دا د ده له داخله بلکې د ده د لاشعوري محرک په رد عمل کې دا شعر رازېږېدلی دی د فرایډ یوه خبره رایاده شوه نو فرایډ ویل دا تخلیق څنګه شی دی هغه ورته یو تخلیق پاره موږ وهغه ته ویلی سو وهغه تخلیق ته کوم چې د لاشعوري محرک په رد عمل کې راوزېږي او تخلیقي بڼه خپله کړي او هغه خو د داسې تخلیقي بڼې په اړه وایي دارنګه تخلیقي بڼه کله کله عالمي فنپاره وګرځي یعنی افاقي فنپاره وګرځي زه ودغته بلکل یعنی دا شعر د لاشعور نه رازېږېدلی یو شعر دی ډېره مننه په شعر کافي خبرې وسلې او نورې ډېرې زیاتې پکې دي او پکې دي به انشاءالله نو دې نه بعده ما خیال ده چې موږ چې کوم مینهوال دي لیدونکي دي اورېدونکي دي هغه ته به د شعر په حواله چې پویه ورغلي نو دا سلسله به جاري انشاءالله اوس په دې کې یو خبره زه اضافه کوم معلم صاحب ستا په اجازت په دې کې به خالي زه نه غږېږم په دې کې به زه علي صاحب هم ګایوم په دې کې به زه بل هم دارنګه معتبر شخصیت ګایوم څوک په ناول راته وغږېږي څوک په افسانه خبرې راسره وکړي څوک په تنقید خبرې راسره وکړي څوک په بله موضوع خبرې راسره وکړي دا مطلب دا ډېره مهمه سلسله ده خو په دې کې زه د ادب لوستونکي چې دی دوی ته یو خواست کوم چې د شعر په اړه که دوی په ذهنونو کې څه سوالونه وي نو دوی دې په کمنټس کې لیکي انشاءالله په یو بل نشست کې بیا موږ د دوی د سوالو جواب هم ورکوو او دا چینل دی سبسکرایب کړي له موږ سره دې مرسته وکړي انشاءالله دا چینل موږ په یو مثبته جذبه باندې یا د مثبت جذبې په تناظر کې موږ لانچ کړی دی خلاص کړی مو دی بس دوی دې سبسکرایب کړي دوی ډېره مننه کوو او ټولو ادب لوستونکو ته سلامونه وایو ما والد صاحب